مسافرو ته وایم ګورئ د مسافرۍ ژوند ډېر زیات سخته دی. زه خپله له ډېر وخته نه مسافر یم او د مسافرۍ ښه کافي تجربه لرم. دا له ستونزو مشکلاتو ښه ډېرو مسایلو سره تړلي، خو هدف باید سړی ولري. بالکل له هدف پرته ژوند کول هیڅ په درد نه خوري. که ته په غرب کې کار کول د هدف وي او پیسې ګټل د هدف وي، ځکه ته غواړې اقتصادي په خپلو پښو ودرېږې، نو هدف باید پیسې ګټلي او ښه کار وکړې، ښه زحمت وباسي، کورنۍ ته به راحت ورکړي، ځان ته هم او راتلونکي کورنۍ غړي چې د کوم ورېرونه او خوریان دي هغو به ښه ژوند ولري. او که هدف دی چې ته علم حاصلوې، نو باید ټارګټ دې ایښی چې زه باید په دغه کال کې دغه ژبه زده کړم، په دغه کال کې نه تر دغه کاله پورې زه باید خپل دغه درس ویم، دنه وروسته باید زه دا وکړم. له ټارګټ او له هدف نه پرته ژوند کول هیڅ بې معنا ده. نو که په هر